السلام علیکم د ایب انګلیش چینل ته ښه راغلاست. نن به موږ په دغه ویډیو کې د آیلټس چې کوم ټیسټ ورکوي د هغه باره کې به موږ خبرې کوو چې په آیلټس کې کوم قسم ته سنټنسز ویل کېږي، کوم قسم ته سنټنسز به تاسو زده کوئ او هغه به هلته درنه ورول کېږي. نو د آیلټس کې چې کومې پوښتنې تاسو نه کېږي د هغې مطابق جملې به زه نن تاسو ته په دغه ویډیو کې ښیم. ضروري نه ده چې هوبهو هغه سنټنسز به وي کومې چې تاسو نه د آیلټس ټیسټ کې تپوسونه کېږي، خو نه هغې سره به ریلیټډ وي، یعنې د هغې په شان به وي، دغه شان جملې به تاسو نه اورېدل کېږي. نو راځئ چې دغه جملې موږ شروع کړو او زده یې کړو. نمبر 1 I like to talk about my favorite hobby. زه غواړم چې د هوبي په باره کې خبرې وکړم. In my opinion, education is very important. زما په نظر کې تعلیم ډېر مهم ده. I strongly believe that technology makes life easier. زما په هکله یعنې زه باور لرم چې ټکنالوژي به ژوند اسانه کوي. There are both advantages and disadvantages. د دې دواړه نقصانات هم شته او ګټه هم شته، یعنې د دغه نقصانات او ګټه دواړه شته. Number 5 Nowadays people are more interested in social media. نن سبا خلک ډېر په سوشل میډیا کې انټرسټډ دي، یعنې زړه یې پکې لګېدلي دي، خوند ورکوي سوشل میډیا. اوس به موږ دوم پارټ وایو چې هغې کې کوم د آیلټس سپیکینګ لحاظ سره چې کوم جملې وي، یعنې آیلټس سپیکینګ چې کوم وي د سپیکینګ ټیسټ د هغې سره چې کوم ریلیټډ سنټنسز وي هغه څه داسې وي. To be honest, I prefer studying in the morning. زه د سهار سره مطالعه خوښوم، یعنې زه د سهار چې کومه مطالعه کول وي هغه زه خوښوم. One of the happiest moment in my life was my graduation. د ژوند یو خوشحاله شیبه هغه زما فراغت و، یعنې ژوند کې چې کومه خوشحاله شیبه په ما راغلې، صحنه په ما راغلې، هغه زما فراغت و. If I have free time, I usually watch movie. که وخت ولرم اکثر فلمونه ګورم، یعنې که ما سره فری ټایم میلاو شي، ما سره ټایم زیات وي، نو زه فلمونه ګورم. My hometown is very beautiful and peaceful. زما کلی ډېر ښکلی او آرام دی. زما hometown مطلب کوم ځای چې ته اوسېږي، زما کور کلی یعنې کوم ځای چې زه اوسېږم زما کلی هغه ډېر آرام دی او ښکلی. I would love to travel to other countries in the future. زه غواړم چې راتلونکي کې نور هېوادونو ته سفر وکړم، یعنې زه غواړم چې په را روان وخت کې زه نورو ملکونو ته سفر وکړم. نو دغه موږ سره د آیلټس سپیکینګ چې کوم ریلیټډ سنټنسز وي هغه دغه شان وي. اوس به موږ وایو دویم پارټ کوم چې د رایټینګ ټاسک وي په آیلټس کې. نو راځئ چې دغه اوس وایو چې هغه سره کم وي، نو هغه څه داسې جملې وي صحیح ده، هوبهو دغه نه وي خو د دې مطابق یعنې د دغه په شان وي. Number 1 It's often said that health is wealth. اکثره ویل کېږي چې صحت نعمت دی. Some people think education should be free for everyone. څه خلک فکر کوي چې تعلیم د هر چا لپاره یعنې فري وي، مفت وي. Others believe students should pay for their studies. نور دا باور لري چې زده کوونکی یعنې سټوډنټ شاګرد په خپله د زده کړې لپاره پیسې ورکړي. In conclusion, both sides have strong arguments. په پای کې دواړه خواوې قوي دلایل لري، یعنې په اخر کې دواړه سایډونه قوي دلیل لري. I agree that the government should support poor students. زه دې نه موافق یم، زه دې نه راضي یم چې حکومت باید غریبانه زده کوونکي سره مرسته وکړي، یعنې کوم چې غریب وي، کوم چې وس نه لري، هغه سټوډنټانو سره حکومت مرسته وکړي. موږ راځو دریم پارټ ته کوم چې موږ سره د listening او د reading related sentences وي په آیلټس کې. Number 1 The main idea of the passage is about climate change. د لیکنې اصلي موضوع سوه دا د کلایمیټ بدلون ده. The speaker talks about the history of the city. یعنې خبر کوونکی چې کوم دا د خپلې هسټري په باره کې، یعنې د خپل ښار هسټري باره کې خبرې کولې. The answer is found in paragraph 3. کوم جواب چې پیدا شو هغه په paragraph 3 کې، یعنې دریم نمبر paragraph 2 دریم نمبر ټاپک کې. According to the lecture, people travel more by train. د لیکچر له لحاظ سره خلک زیات د ریل واسطې سفر کوي، یعنې کوم چې ریډینګ د دې لحاظ سره، کوم چې لیکچر د دې لحاظ سره خلک سفر کوي
په ټرین کې سفر کوي، زیات خلک د ټرین سفر کوي. The conversation is between a student and a teacher. مکالمه د یو زده کوونکي او د یو ښوونکي ترمنځ ده. مکالمه د یو زده کوونکي او د یو ښوونکي ترمنځ نه ده. نو امید لرم چې تاسو به په دغه جملو باندې پوه شوي یاستئ، دغه جملې به مو زده کړي دي. ګورئ دا داسې سنټنسز دي کومې چې تاسو هغه کسانو لپاره دي، هغه سټوډنټس لپاره دي کوم چې آیلټس ټیسټ ورکوي او هغو ته اکثر دې کې مشکل وي چې آیا دا د آیلټس به څنګه سنټنسز وي، موږ به کوم قسم ته تپوسونه کوي، کوم قسم ته لیسنینګ وي، کوم قسم ته به ریډینګ وي. نو هغې دپاره ما تاسو ته اسانه سمپل جملې راوړي دي چې پنځه شپږ جملې مې درته وویلي چې ریډینګ سره به دا وي، د ریډینګ لحاظ سره به دا رقم جملې وي، سپیکینګ لحاظ سره به دا رقم جملې وي، تاسو ته لیسنینګ ورسره دغه لیسنینګ ریډینګ دغه ټول طریقې ما تاسو ته وښودې چې صرف مې پنځه ایزي جملې مې ځکه درته وښودې چې ویډیو د انتې کېږي نه او کم وخت کې تاسو ډېر څه زده کوئ. نو دغه تاسو غور کولی شئ چې په آیلټس کې تاسو نه کوم قسم ته جملو پوښتنه کېږي، کوم قسم ته رایټینګ درته راځي، کوم قسم ته لیسنینګ وي، کوم قسم ته سپیکینګ وي، خبرې اترې. نو دا ټول ما تاسو ته په دغه ویډیو کې وښودل. نو اخره کې زه تاسو نه دغه یو درخواست کوم چې که چېرته په دې چینل باندې نوي یاستئ، دا چینل در سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ چې نیکسټ ټاپک نیکسټ ویډیو زه په څه باندې جوړه کړم، او که چېرته تاسو ته څه مشکل وي نو ما ته ویلی شئ، هغه که انګلیش لحاظ سره وي، امازان لحاظ سره وي، یا آنلاین بل نور څه کار وي، او یا ورسره یوټیوب اټومیشن کې تاسو ته څه پرابلم وي، یعنې یوټیوب کورس وي، نو ما ته کمنټ کې ووایئ، زه به درته ریپلی ضرور